دا د یو انسان حقیقت. که انسان غوندې پاتې نشي نو هر څه به برباد شي. دا انسانان همداسې دي، خپله کامیابي حاصلولی نشي او بل کس کامیابېدو ته نه پرېږدي. د هر څه د بایلولو نه وروسته وایي دا مې څه وکړل، ما ته داسې په کار نه و. خو دا افسوس هیڅ کوم مطلب نه لري. که کوم انسان غواړي چې په راتلونکي کې خوشحاله وي نو خپله هم باید ژوند وکړي او نور انسانان هم ژوند ته پرېږدي. Live life with the peace. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګلالیو شاګردانو څنګه یاست؟ الحمدلله، د الله شکر دی. شاګردانو، زمونږ او ستاسو مضمون دا دیني ښوونه او روزنه، او په هغې کې د صلح متعلق موضوع دی چې صلح څومره اهمیت لري او څومره ارزښت لري په اسلام کې. اسلام د صلح دین دی او د دې په اړه به څو احادیث درته ذکر کوي. او د هغې احادیثو نه اول حدیث دا دی چې زه به تاسو ته تخته ولیکم. ګورئ، اولنی حدیث چې کوم دی هغه دا دی چې الدین النصیحه. ګورئ، په دې خپل حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې دین ټول خیرخواهي ده. دا یو اوږد حدیث دی خو دلته صرف یو جز یې راوړی دی د صلح متعلق. یعنې زموږ د اسلام دین چې دی دا ټولو انسانانو او حیواناتو لپاره د خیرخواهۍ دین دی. که چېرته موږ ټول په دې یو حدیث باندې عمل وکړو نو زموږ ژوند به د خوشحالۍ ژوند وي. یعنې زموږ هر یو تن خپل ورور ته خیر وغواړي، د خیر طلب وکړي. هر یو چې دا سوچ وکړي نو انشاءالله ګوره زموږ ژوند به د خوشحالۍ او د سولې ژوند وي. زموږ ټول دین په دې یو حدیث کې شامل دی. مهرباني وکړه. استاد محترم، تا خپلو خبرو کې داسې ویل که نه چې موږ او تاسو دغه یو حدیث په خپل ځان باندې عملي کړو او ټول خلک افغانستان خلک عملي کړي نو افغانستان جوړېږي. څنګه دغه یو حدیث چې خپل ځان باندې عملي کړو افغانستان جوړېږي؟ لږ دې کې وضاحت ورکړه، خوشحاله به شم. بلکل، کښېنه، افضل، ماشاءالله. ګورئ، که چېرته هر یو تن دا سوچ وکړي او داسې فکر وکړي چې دا کس زه وژنم نو دا هم خپل کورنۍ لري، مور لري، پلار لري، ښځه لري، ماشومان لري. که چېرته دا احساس په موږ کې نو بیا هېڅکله هم موږ دا سوچ نه کوو چې د خپل د ژوند د ښایسته کولو لپاره، د جوړولو لپاره د بل کس ژوند واخلو. دا ټول ځکه چې موږ احساس نه لرو. ته به لاړ شې او اداره کې به وګورې یو 6 دانې پخوانۍ راوړه او 6 دانې ستنې ځان سره او زر راشي. د همدې باره کې به تاسو ته یو مثال درکړم چې تاسو ښه پوه شئ په هغې باندې. ستا اجازه ده؟ راځه دې ټول ته یو پخوانی او یو ستن ورکړه. زده کوونکو دا چوکۍ به یو ځای کې کېږدو او یو لاین جوړ کړو. دا کار جوړ صحیح شو استاد. ټول ته پخوانی او ستنې ورسېدې. هو ښه، داسې کار وکړئ که نه چې هر یو تن د خپل پخوانی هغه وپړسي. ټول پخوانی مو وپړسولې، ونتړلې. د دې لوبې مقصد او هدف دا دی تاسو پوه شئ. د دې لوبې ګټونکی به هغه وي چې تر اخره پورې د هغه په لاس کې پخوانی جوړه پاتې شي. اوس هم وخت لرئ، څوک بریالی شو؟ د چا په لاس کې پخوانی باید پاتې شي؟ آیا ما په خپل خبرو کې دا ویلی و چې د خپل کامیابۍ لپاره د یو بل پخوانی چول ضروري دی؟ آیا داسې کېدله چې موږ ټول
پکې کامیاب شوي وای او ګټونکي وای. استاد محترم مونږ په یو طریقه ټول کامیابېدله چې مونږ د یو بل په قانع نه چولې بیا مونږ ټول کامیابېدله همدغه طریقه ده. بالکل. ګورئ که چېرته موږ او تاسو د یو بل په قانع نه وای چولی نو موږ به کامیاب شوي وو. ګوره همدارنګې اسلام دا نه وایي چې د خپل ژوند دپاره چې خپله ژوندی پاتې شي د بل کس ژوند واخلئ. دا نه وایي. اسلام دا نه وایي چې د خپل کامیابي دپاره د بل کس کامیابي واخلئ. ګوره چې کله موږ ته د کامیابۍ خبره راشي موږ ډایرکټ زموږ ذهن دې ته ځي چې د چا کور وران کړم، د چا کامیابي واخلم. موږ د خلکو ناکامۍ پسې ګرځو، خپل کامیابي پسې نه ګرځو. ګوره مطلب دا و که چېرته تاسو د خپل ملګري په قانع نه وای اچولی نو هغه هم تاسو سره کار نه درلود. زمونږ کار که چېرته موږ غواړو ځان دپاره کامیابي نو زمونږ اسلام وایي چې خپل ورور دپاره به کامیابي غواړي، چې ځان دپاره څه خوښوئ خپل ورور ته هم به خوښوئ. که دا حدیث موږ عملي کړو چې حدیث کې وایي چې الدین النصیحه، دین چې دی چېرې خیرخواهي ده او یو بل لپاره خیرخواهي ولټوو نو ګوره موږ هم به الله کامیابي ته ورسوي او هغه هم به ورسېږي. ګوره همدا احساس موږ ته مهم دی. ګوره د همدې بې امنیتۍ د راسه ګوره داسې ځای نشته، داسې سهولت نشته چې موږ په هغې کې صحیح روزنه وکړو، صحیح تربیت زموږ وشي. داسې حالت کې راغلي وو ګوره په یو ځای کې ځان پیدا کړه، ځان ته ځای پیدا کړه هلته درس وایي، هر ځای چې برابر شو هلته درس وایي. که چېرته زموږ مشران زموږ دا دولت او دا نور وروڼه چې کوم د دولت په خلاف ولاړ دي، که چېرته دا هر یو دا سوچ وکړي چې ګوره چې زما ورور وژل کېږي، زما مور او پلار ورباندې خفه کېږي، نو همدغه رنګه چې ته چې بل انسان وژنې هغه هم خپل مور او پلار لري، هغه هم زامن لري، هغه هم بچیان لري، د هغې بچیان هم ورباندې خفه کېږي. که دا احساس په موږ کې وي نو انشاءالله چې موږ به د خوشحالۍ او د صلح ژوند به ولرو. ګوره صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی دغه حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم ټول احادیث باندې عمل کړی وو، الله تعالی ورته هغوی ته د صلح او د خوشحالۍ ژوند ورکړی. نو زموږ ټول وخت په دې مثال کې تېر شو، سبا به انشاءالله په صلح باره کې نورې خبرې وکړو. تاسو کې څوک خو څه پیشنهاد څه خبره نه لري؟ زه په آخري کې د افغانستان خلک، افغانستان ملت لپاره یو څو خبرې لرم. د افغانستان خلک باید هېڅکله قوم پرستي، قوم پالنه او سمپرستي ونه کړي، ځکه چې دا د قومونو ترمنځ نفاق اچوي، افغانستان خلکو ترمنځ نفاق اچوي او باید د افغانستان خلک نجات پرستي ونه کړي. زما همدغه پیغام په آخري کې چې باید افغانستان ټول قومونه او خلک سره باید په اتفاق شي او باید یو قوي افغانستان ولرو او رامنځته کړي. تل دی افغانستان، ژوندی دی افغانستان، زنده باد افغانستان، یشهستان افغانستان. ښه درس ته ختام ورکوو د سوکاله او ارام افغانستان په هیله.